خبرې کوو چې د میتیدانا یا د میتي د څه شي په پښتو کې ډیر اسان الفاظو کې ملخوز یعنی د ملخوزو ساگ د ډیرو خلکو ډیر زیات خوښ وي زموږ د پښتنو او موږ اکثر لا پالک او ملخوز دا اکثر له یو ځای کې دا ساگ پوخ کې په پنجاب کې هم داسې کیږي زموږ په کې پی کې یعنی پاکستان کې زیاتر داسې کیږي او د دینه تاسو هغه خوند هم واخلي او هغه فائدې چې کوم دي نو آتی هم واخلي دینه لوګه تاسو ګوري نو د دې ملخوزو دا زړې چې کوم وي د دې دانه چې کوم وي هغه اکثر لمغه په خپل کټوي روټای کې او په خپل انګولې کې په خپل پخلی کې دا استعمالو هغه سره ظاهره خبره ده چې هغه خوند هم ورسره راشي د کټوي ذایقه هم ورسره بهترین شي خو د دې فائدې هم چې کوم دي به انتها زیات دي نو نن به خبرې کوو جناب د ملخوزو په ساگ باندې بیا د ملخوزو چې کوم دا زړې دی په دې باندې او دا غي چې کوم پاوډر یا تیل دی په هغه باندې به نن خبرې کوو جناب نو نن ورځ د ملخوزو د پاره څنګه چې ما ویل چې مختلف کټوي روټي کې تاسو دا استعمالوي نو دا د ټول نه اول ذایقې لپاره بهترین شي دی ذایقه ډیره ښه ده د کټوي ذایقه ورسره ډیره زیاته خشي بیا که وګورو نو په دې ملخوزو کې مونږ ته فایبر خډیر ملاويږي دي کې مونږ ته پروتین ملاويږي دي کې مونږ ته میګنیشیم ملاويږي دي کې مونږ ته آیرن ملاويږي داسې مختلف نور سيزونه پکې دي چې هغه مونږ ته ملاويږي دي کې وټامین بي کمپلیکس شته دي کې وټامین سي شته خاص کر شنی ملخوزي ساک کومه استعمالو دي کې دغه پکې خډیر دی او په پکې خډیر دي چې کله شنی ملخوزي مونږه استعمالو نو هغه سره سره مونږ ته فایبر وټامین بي وټامین سي آیرن میګنیشیم دا سيزونه ملوشي نن سبا خو د میګنیشیم دور دی هر سړی وی چیرې د میګنیشیم د هر چیز د لپاره خدای دا چې کوم د اعصابي صحت د لپاره د پټو صحت د لپاره او د لپاره انتهایی زبردست چیز دی کدا موږ استعمالونه یقیني طور زمونږ په وجود باندې زمونږ پټي زمونږ چې کوم جوړونه دي هغه د لپاره د دې فائدې ډېرې زیات دي بل د ملخوزو کې انټي اکسیډنټس دي انټي اکسیډنټس دا چې تاسو وجود کې کوم زهريله مواد جوړیږي نو دا هغه ختمي او زهريله مواد چې وجود نه ختميږي او دا د وجود نه اوزي نو تاسو جګر او تاسو ګرده د دې لپاره بیا دا زبردست سیسو چې تاسو په جګر او تاسو په ګرده باندې لوډ کم شي نو یقیني طور چې تاسو د جګر او د ګردې بیماریانی دا ورسره ډیر خاص حد پورې کمی شي بیا اکثر لنن سبا دا خبرې کیږي چې په جګر باندې چربي ډیره زیاته ده ډاکټر لاړ شي الټراساوند کې رجستا په جګر باندې چربي ده هر دویم کسته دا مسله ده نو دا خلک وی چې دا د جګر چربي بز ختموم څنګه دا د جګر چربي د جګر د انفلیمیشن دا پړسوب د کمولو لپاره قدرتي سيزونو کې دا کم ملخوز چې کم دي کدا تاسو د ساگ په صورت کې استعمال کوي یا د دې دانا د دې سیډز کې تاسو استعمال کوي نو تاسو د جګر د لپاره ډیر زبردست چیز دی فیټي لیور ختمولو کې میتی دانا یا د ملخوز چې کم دی نو دا زبردست کار کوي او تاسو د جګر د صحت لپاره انتهایی زبردست چیز دی بیا راځو جناب د کې څنګه چې ما ذکر وکړو چې د کې وټامین سی او آیرن دی بی کمپلیکس دی پکې اکثر لکه تاسو کتلی تاسو د ماشومانو یا تاسو اکثر له ویره چې خله مې بار بار پخېږي اورل چیلوسز انګولر چیلوسز اکثر د ماشومانو دا وختي چې کم دی نو دا خراب شي بار بار د کیږي اوس دغه د پاره چې کم دی نو وټامین بی کمپلیکس او آیرن پکار دی هغه پدې کې پدې پالک ساک کې دغه څه په ملخوزو ساک کې دا خډیر دی نو که تاسو د دې استعمال ریګولر کوي د ملخوزو پتی ک پالک کې غړي وړي کوي یا ک نور داسي خپل کټوي روټي کې واچوي نو ذایقه هم ورسره خشي آیرن بی کمپلیکس وټامین سی دا هم راشي نو د ماشومانو دا اورې خرابېدل د ماشومانو دغه د خلی چې کوم شونډې دي دا خرابېدل د دې خله بار بار پخېدل دې مسلونه مکمل طور باندې خلاص شي بیا وټامین سی دې پکې آیرن دې پکې نو تازه وینه جوړیږي چا کې چې د وینې کمی وي هغه لپاره زبردست چیز دی که په تور د یو شنی سبزی او یو شین ساگ د دې استعمال کوي نو چا کې چې د وینې کمی وي دا ورسره وینه ډیره بهترین طریقې سره خشي بیا راشو جناب چې کله سیزن نوي او تا ملخوز او ساگ نه ملاويږي نو تقریبا هر یو پنساری سره یا هر یو سٹور کې میتی دانا د دې د زړې چې کوم دي دا تا ملاوي دي شي اوس د دې د زړې استعمال کوم په خپل کټوي روټي کې کو نو تقریبا مغه فائدې ته اغشتې شو چې کم د دې د ساګونو اغشتې شو خو صرف دا چې د اوچوالي په وجه باندې دي کې هغه بی کمپلیکس او دي کې هغه کوم وټامین سی چې کوم دي دا غي مقدار د شنی سبزی نه لږ کم شي خو په دې کې آیرن هغه څه خډیر دی په دې کې میګنیشیم بیا هغه څه خډیر دی نو تاسو د پټو د لپاره تاسو د سکن صحت لپاره دا تاسو بالکل استعمالول شي بیا د هاضمي چې کوم مسلې دي د اغې د لپاره تاسو هاضمه ورسره ډیره زیاته خي نو چاته چې د ګیس مسلې دي داسې مسلې دي کاغه لک شان د ملخوز زړی د ملخوز کوم دا دغه چې کوم دي زړی چې کوم دي دا خپل کټوي روټي کې استعمالي نو هغه سره د دې د ګیس د دې د پړسېدو د خېټې د پړسېدو د دې د قبض او یا
دا خېټه کې بار بار د مروړ راتلو چې کومې دا مسلې دي نو دا ورسره ختمېدی شي. بیا که تاسو وګورئ اکثر له خلکو ته د خېټې د مروړ دا مسلې زیاتې، خصوصا هغه زنانه چې کم خپل ماهواري دوران کې هغې ته درد ډېر زیات کیږي، نو دې کې یو انټي سپاسموډیک افیکټ دی، یعنې دې کې د مروړ ختمولو یو افیکټ شته. نو که دی په دغه دوران کې د میتیدانا په خپل کټوی روټۍ کې استعمالوي یا دا په اوبو کې دا خوشته کي او هغه اوبه وڅښي یا دا میتیدانا وخوري، دا مختلف سیزونو سره مکس کولی هم شي. دا ایون اکثر خلک په انډیا کې یا مختلفو ځایونو کې په خپل اوړو کې پیړه کې مکس کی او هغه چې کم دی نو پخې کې روټۍ پخې کې د دې په روټۍ کې قدرتي طور خوند هم راشي. خصوصا زمونږ طرفونو ته که وګورئ نو د جوارو روټۍ یعنې سوکړک په دې کې اکثر زنانه داسې چې دا ملخوزي واچي، ورسره پکې پیاز واچي، مختلف داسې سیزونه واچي، نو یقین وکړئ چې دومره مزه کوي لکه د کباب. نو اکثر له ورته چې کوم دی نو هغې د پیازکي یا د ملخوزو روټۍ یا د ملخوزو سوکړک وي. نو دا زمونږ د کلو طرف ته خو ډېر زیات دی او داسې زبردست خوراک دی چې هغه تاسو سپور همغه روټۍ خورئ نو تاسو ته یو زبردست خوند درکوي. نو دا د پیازکي ملخوزو روټۍ که تاسو سوکړک کې دا ګیر کړي د هغې اوړو کې واغږي او دا استعمال کوي نو یقیني طور چې هغې نه یو ډېر زبردست قسم یو ریسیپي جوړیږي چې کوم ستاسو لپاره فایدهمند هم وي او تاسو ته ډېرې زیاتې فایدې درکوي. خبره مو کوله په انټي سپازموډیک اکټیویټي باندې. انټي سپازموډیک اکټیویټي دا ده که ستاسو ماشومانو ته دا دردونه بار بار کیږي، د هغې خېټه پړسیږي یا زنانو ته دغه خاص ورځو دوران کې درد ډېر زیات وي، هغې هم استعمال کولی شي. هغې سره دا منسټرول پین دا ورسره ډېر زیات کمیدی شي. بیا دې نه علاوه نن سبا د یخنۍ موسم دی، که ستاسو یخني ډېره زیاته کېږي او تاسو خپل وجود ګرم ساتل غواړئ، خپل میټابولیک ریټ ښه کول غواړئ، چېرې زما وجود ګرمي زیاته جوړوي، زما میټابولیک ریټ ښه وي، نو څنګه چې ما ذکر وکړو تاسو روټۍ کې هم دا شاملولی شي او تاسو په خپله کټوۍ کې هم دا میتي دانه یعنی د ملخوزو د زړي دا استعمالولی شي. دې سره ستاسو د وجود هغه ګرمي به ښه وي، ستاسو بلډ پریشر ریګولیشن کې دا ډېر زیات ښه کار کوي. بیا هغه خلک چې چاته د زړه بیماران دي یا څوک داسې مسلې ورته دي د کولیسټرول مسلې دي، قدرتي طور دا چې کوم دی زموږ د وجود د کولیسټرول او دا سیزونه دا کموي، فری ریډیکلز کموي، ستاسو پر رګونو کې چې کوم دا نقصان روان دی، کم وخت سره سره ویر اینډ ټیر کېږي دا ورسره کمیږي. نو د یو ښه صحت دپاره که تاسو ریګولر د دې استعمال کوئ د دې هېڅ قسمه سایډ افیکټ بالکل نشته. هر انسان که هغه د زړه مریض دی، که د شوګر مریض دی، که د بلډ پریشر مریض دی، د دې استعمال کولی شي. او څنګه چې ما ذکر وکړو خصوصا هغه خلک چې کوم خپل وزن کمول غواړي هغې سره دې سره میټابولیک ریټ ښه شي، نو د وزن کمولو دپاره دا میتي دانه یا دا ملخوزي دا زبردست چیز دی که خپل خوراک کې د دې استعمال کوئ. نو دا داسې څیزونه دي چې قدرتي طور ستاسو د بدن هر یو اعضا چې کوم دي هغې ته فایده رسوي او نقصاني بالکل نشته. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره فایدهمند وي او انشاءالله تاسو په دې باندې عمل هم کوئ. خو هر څه نه مخکې دا ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.